سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. طالبانو په اعلامیه کې څرګنده کړې چې تېره اونۍ دولتي ځواکونو 29 تنه ملکیان وژلي دي. د تخار د بنګي ولسوالۍ ولسوال وژل شوی دی. بلخ کې د ترافیکي پیښې له امله د 2 میرمنو په ګډون 9 تنه وژل شوي. جلال آباد ښار کې د انعکاس رادیو تلویزیون ویانده ملالۍ میوند او موټروانې په یو برید کې وژل شوي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغني برادر وای افغانستان بهرنۍ پانګه اچونې ته اړتیا لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وای ټول پوهیږي چې د افغانستان ثبات د ټولې نړۍ د ثبات او پرمختګ لپاره مهم دی. د هندوستاني ځواکونو په برید کې 2 تنه پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. عراقي رسنۍ وای امریکایي ځواکونه د عراق هغه سیمې نه په نښه کوي چې داعش پکې پراخ حضور لري. د اردن پاچا د دې هیواد د اساسو جرګې ته په خبرو کې ویلي هیڅ مسلمان د بیت المقدس اشغال نشي زغملای. د خبرونو پای.